واه مجیب زدران ته دې ډېر ډېر مبارک وي. مجیب زدران چا سره کوژده وکړله؟ ځینې خلک وایي چې مجیب زدران میند و او په مینه یې کوژده وکړله. نو ملګرو راځئ چې راپور ووینو اصلي حقیقت څه ده. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ملي لوبډلې مخکښ ورو توپ اچوونکی مجیب الرحمن هم د مجردانو له لیست نه ووت. تازه معلومات وایي چې کورنۍ ورته کوژده کړې ده. مجیب الرحمن چې د افغانستان ملي لوبډلې یو له مخکښ ورو توپ اچوونکو څخه دی، نوموړی اوس مهال په هند کې دی او هلته به د ویسټ انډیز پر وړاندې د افغان لوبډلې استازولي کوي. پښتون ون ټلویزیون ته رسیدلي معلومات څرګندوي چې مجیب الرحمن ته کورنۍ کوژده کړې ده او نوموړی نور د مجردۍ له لیست څخه ووتلو. یاد دې وي چې څو ورځې مخکې له ملي لوبډلې ځوان او چټک توپ وهونکی رحمان الله ګربز هم کوژدن کړې وه. همداراز د ملي لوبډلې لوبډلمشر او مخکښ ورو توپ اچوونکی راشد خان بیا په خپل یو مرکه کې ویلي دي چې هغه نه غواړي راتلونکي 3-4 کلونو پورې واده وکړي. نوموړي په خپله مرکه کې د واده نه کولو په اړه ویلي وو چې غواړي د افغانستان لپاره په نړیواله کچه ښه وځلیږي او د کرکټ په برخه کې هیواد ته ډېر ویاړونه راوړي. نوموړي زیاته کړې وه چې 3-4 کاله وروسته به د واده په اړه فکر وکړي. د یادولو ده چې افغان ملي لوبډله اوس مهال په هند کې ده چې په هند کې به د ویسټ انډیز سره 3 ورځنۍ 3 شل ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي. دغه سیالۍ چې د نومبر پر 6مه نیټه پیلیږي د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د هند په لکنو ښار کې ترسره کیږي او کوربه افغانستان دی. دغه لوبو ته ویسټ انډیز د یو ورځنیو 10 ورځو او ټیسټ سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړي دي، خو افغانستان بیا یوازې د یو ورځنیو 10 ورځو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي دي او ټیسټ لپاره به وروسته لوبډله اعلان کړي.